درته مې وویل چې خره قوم یې چې زوی مشي مبارکي ما اخلئ. خرې له چا ویل مبارک شه زوی دې وشویل په توپه دې ولګي خو خپل پیټې به وړي او خپل به وړم. داسې ده که نه ده؟ نو ستاسو څه کار دی چې څو کېږي به. خبره د دولت ده او خبره د پیسو ده او خبره د اربپتۍ او کروڑپتۍ ده، خبره د منډۍ ده او د غویانو او د سنډاګانو ده. ته کم کوجای خوار شي څوک دې په سړو کې حسابوي. خړمخیا همدغه سړی چې یو سپی دې ونیسي بیا دې د تېښتې لار نه چې په کومه وتښتمه. پرون ګډېدې ولې زامن تربیت دې داسې کړی دی چې تا نه رستو والله که در پسې دا ووایي چې پلار مې خدای وبخه. دا آینده نسل به دا پوره ډمان وی ډمان. دم به ډمتوب ګوري آبه در پسې بخي، دم به وی سی آر ګوري آبه در پسې بخي، دم به ټلویزیون ګوري آبه در پسې بخي، دم به سینما کې بلو پرنټونه ګوري آبه در پسې بخي. آینده نسل داسې تربیت زمون کېږي. د مولیانو زامن پکې دي، د پیرانو پکې دي، د سیدانو پکې دي، د میاګانو پکې دي. کور زمونږ د پلار او د نیکه وران دی. نو یا خو سم شئ او که نه سمیږئ وی نہ لاوی تمہیں دی نہ کرتے لوٹنا نی ڈرنے تو آجے وجہ بے نماز وی چی نی اریگی دوپڑے غگوا نو یا ہو کمپلیٹ سمیدہ منگتا پکار دی که پورا نہ سمیگو رازی چی دبلے غاڑی تواچو بس پخپلم گڑیگو نورم زان سر گڑا چال اور دلتا یو دا نئی دکان دے چی گورے سیبا دا ٹیکس انسپیکٹر باور پسی روانی حلکات پلار خود رانو لا لغتم اغرز مورتا منون سچل دے ویجو پڑی لی کنی دی پڑی خدایم هلاک کا چې هلاک شي چې څوک د ټیکس قابل دي. یو د نواز شریف ټیکس باندې نیم پاکستان چلیږي کنه ده په دې صوبه سرحد کې راشي او هم دا تاسو چې ولا چاله رنگونه ځانونو لور کړی ټول پاکستان په چلیږي د دوی په زکات او د دوی په ټیکسونو باندې. غریب سړی کور ته باور شي په دې دومره ټیکس ته په دې ازمون په کور ټیکس لګول دا غیرم و چې ورپسې ورالم مال په نقصي بدر نه دا ګیرو بس ونس زبا دا یو کور ټیکس ورکوم په پاکستان کې چې رانه سرکاري شین ور بینک ورشه ټیکس په یونیورسيټي روډ بنگلو باندې ولګوا ورشه ټیکس کور عمران شپ نشترحال باندې ولګوا چې 24 غنټه پکې دمخانه لګېدلې وي. غریب مالو کوسو کې بغرځي چې مرلا کوټانه دا پاګې ټیکس ته چا د سپیټران چې برتی کړی دي دا به دغه پسې ګرځي کلمه بدر کې وشلو مال ک بیا دې طرف تراله نو تاسو دسی خی دغسی خی. پرون مستاسو گڑا لیدلی دا یو میاشت باو شوی چی گڑی دی نن ساڑی شوی که خیری بیا با ورزی راشی زان ورطا غوڑوی را غوڑوی حالات دا ملک داسی دی چی دا گڑی دا پکی بیا راتلو والا دی خیالم راگی دی کوئی داس مونگو بیغم وی واللہ کم پرواش یو ٹکے میں اوریدلیو لونا تاسو مدوی وای 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 چی غریب گورمو پا کوڑا اگدمو کیما کوم کیما کوم او غوخی سپوتا ز شپه ورځ چې ستاسو کمې تماشې کوم د دې غریبان دا سرمایدار خو اولیاء دي دا ما خو پشکرو غل خوړلی چې د سرمایدارو بد وایم ټول رامیان خو دغه دي ته خدای دې کور لوټي لوټي که چې کور دې لوټي شي واده او سنت ته روانې نو د 2 روپو به وریجې خوره 200 روپو دې ګنټه روانه کړې ده خدای دې تباه که چې تباه شي تاسو د سړي زامن دي د بني ادم دي. نو عزیزانو وی په صابون به سپینا نه کې عبدالرحمن اشړای چې د وړې اصل تور دی د دې قوم خندور پلیت دی خندوري پلیت دی او مردار دی. نو په صابون به سپینا نه کې عبدالرحمن اشړای چې د وړې اصل تور دی د کوم شي اصل چې تور پیدای تور چيله چې پیدای ته پر 300 منه صابونو مګه تور چيله بس پین کی داستا ګیره چې الله نه سپینا کړی ته په 50 منه صابونو مګه په تور ګیره سپینا به کی کسبینه یې خدای به سپینا د دې خلکو خندور تور دی دا په تقریرونو په وازونو د مولیانو په ویناګانو مولیان ځان له خدای په قهر اخته شو خدای دې پرده ساتي. خبره دادا چې په داسې معاشره کې مون پیدا یو که زه کار کوم خزه به مې ورته نه پریدي که خزه کې لور به دې ورته نه پریدي که لور وې زوی به دې ورته نه پریدي سب عظیم قهر دا ملک او دا قوم اخته دی. یو سړی او ښځې به ورته وي چې سړي دا پلانای جوړه رااله کم جوړه راوړه ویلې ماواله جوړه راوتې ده په پېښور کې کینې زه درنه مټیزېږم ویل ماواله به درې درته راوړم خو مټیزېږم پخوا به چې زړې شوې زبرګانې به شوې چې زړې شوې سپلایري وي د زړې ښځې څه کار دی نکري دي په لاسونو تپل
مونږ دکان لکه زړه راشم لاسونه سری وته پتانا کو سټکوري شنو توست کې مړې ژوندې دې مړې ژوندې سار نه دلته ناستم زه سیوا خلک مې ډېرو کته مړې ژوندې تراغه مال رو نه خو زمړې کوم نه ژوندې اس پیره غوند مړې چې د مولام تلواري دعاو کوي ګرمي ده الله اکبر الله اکبر لای غور مړې چې څوک تبارک الذی فی وای څوک آیات کرسی باندې لوټه د مې د سپېګمو ته ما سپېګمو کې نه چې د په د سنبای کې و منډیم دې نه خدای بخي دا دلب خلکی نو یو سرب مړې یو تاسو غوندې سپېره مړې چې سپېره مړې مونږ در نه مردار سپې جوړ کړی ځان در نه خلاصو نو دین او دنیا هم دواړه خراب دي خراب په خدای قسم کړه دې جمعات کې د دواز اشتا چې مړې در کې وشو پړومبه ورځې جمعات کې کوي کنه خپلانی لپاره هم دوا وکي یاره کدغه आवाज د دې مړای نخکته نه زخه به د دوو نه نیم پیدا زه او تاسو په ایمان وای چا سه لا سوچت کوي کنه اس مړی او ژوندین دواړه تبادی نو مړی دې نیکو زارک شک بچ مرشو رکشو بس لری کوي چې خلاصې کی نو دیو جنا عرض می دا عزیزا رسم او رواجونه پری دی دا پری دی کومه پیسې چې ته په فضولیاتو لګې دا خدای لا ورکا چا غریب لا یتیم لا یسیر لا اوگی تگی نهر لا پا دیس نکی ما تاسو ته ویلو ما زوی واده چاراته تا خو پکې مونږ ته نه وی مال عزت چره واده لا درغله ما ویل نه مال په ما دې د پلار حق وسه زرکشه ما چې څوک واده لا غواړي دا غدم خدای سټاو بس د زمانه نو دی ودونو تطلب پکار چې د سړی زوی دی ودونو ته نوای نن بمم والی چرته نه چرته چا چې درکې ورجه خړلې جمال الله سره نه کوي ګور دا مې درته وې درکېږي سوچ وکي فکر وکي مونږ تبایو غرق یو په خدای قسم چې د مرګ نرستو د دوا زیاده زوی در پسې دړنه دوا نه کوي خزه در پسې نه کوي لور در پسې نه مولا در پسې نه کوي طالب در پسې نه کوي کور لچ ختم له طالبان بوزي قسم په خدای چې روټي خپل او خوري قرآن ستاو خوري قرآن خپل مړو پسې بری کور مران دی قرآن طالب تمامه مالک څو پیسې درکړم دی جمعات کېو ختم لتری مال څو پیسې درکې 2 روپیا راکې او 3 سپاری را باندې ویل المام سم کارو کو مال سدي وکړ ول 3 والا سپاری مې خپل مړو پسې وبخلې په 2 روپیا لري غرق نم په منبر د دواز اشتا نم په مصلی د زواز اشتا نم په کورونو کې د دواز اشتا ولی مال مړې دا معنا چې چاله ورنشي خو مړی له بدرته ناراضي الله دې زما مړی له داخلك نه راولي چې زمر شمو داخلك را له ما خدای بخیمنا تاسو دا جمعې والا چرته را نشي که زمړو ما خدای نه بخي داغه وجه درته وای تاسو ټول وای لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه دي تر ما پور استاسو قسمی اول زما او بیا را پسې استاسو چې په کومه جنازه کې ولاړ یې په دې ځای کې درد پیدا شوی دی چې خدای دې مړي سره به بیګاله څه چل کیږي نو د مړي کور دا پلارم وران دی کنه خدغه سی به معلوم ولاړی الله اکبر الله اکبر حدیث کې راځي سړی مړ شو فورا خخوا فورا ځکه د مړي دوه حالت یا خی یا بدی کبدی مردار سپیده د ځمکې لاندې کوي چې خلاصې کی او کني کی نو الته ورته ملائکی او د جنت خلک استقبال ولاړ دی زره ور مخامخ کوا پیغمبر وایي چې مړي کې به تاخير نه کې ځکه دا بیانې کی یا بدی کبدی مردار تی کله لري کوي او کني کی ارته ورته جنت انتظار کوي نو مونږ هغه مړو کې نه چې مونږ ته جنت انتظار کوي مونږ هغه مړي نن په فضولیاتو باندې زمون کروڑها روپے خرچ کی دا یو الیکشنو سشو براشه زمون صوبه سرحد کې وزیر لنګا شو خیال امراغه دي یوشت وزیرانی پورا کړم ابلش په پوره یوشت وزیران چې د دې ټول صوبه سرحد نظام یو وزیر چلولې یو وزیر دوی یوشت واغست دا وجه څه ده وجه دا چې د مشر بزرگ چې د وزارت په خطر کې کیږي وروره ما وزیر کې کینی د مټیزېګم نه دا مټیزي خزي دی وروره هر منبر تاسو چې کم کړی دي وزارت نور کې مټیزيږي یوشت وزیران دې صوبې ته وګوره دې بوج ته وګوره بوج بیا سواچو دا درېړې گاډي نه دي دا خلک پکې چې د بده ورځې فروټ خرڅي یا سبزي خرڅي قسم په خدای په دې د کمیټای ټیکس دا انکم ټیکس دا پراپرټي ټیکس دا سیل ټیکس دا پلانټ ټیکس دا پلانټ ټیکس مهنت او مشقت دیته وي
چې په خپل ځان بل ترجیح ورکي دیتا ایثار وای په خپل ځان بل ترجیح ورکي ته یو شی خوري او تا نه زیات محتاج پیدا شو تی پرې دی وغلې ورکي تا یو جامع اغوستی تا یو بربندو کتو د خپل والي وغلې ورکي دا مونږ کولی شو ما یو عادت ده زما ایمان داده چې کوم شی ما سره او داغې نه زیات محتاج ما ته څوک ښکارشي زیغه ته مثلا ز دارو مالونه دي داسې دا مولیان چې دا برګي چرګي په ګرځي مال څوک راوړي خو چې څوک وګورم کوم مولا یا دا طالب چې ور سره رومال نه زنده وای پروسه کال ما ته سلور چوغې چار وړي چوغې یو چوغه کم اس کم 2.5 ضرور روپو وا اړه مې سوچ کو چې زه خو درون شه ګرځولې هم نشه دا وسه چل کو دی ولی او بزرگ د زمانه د یو می غله یورا ورمک یو بل زمونږ استاد د یو می غله وروړه ورمک یو د بلوچستان یو مولانا راغله چې هغه لور واده کړي و خدای یو څوي مونږ بل څوي خبره مې دی پورې کوله چې د بلوچستان مولانا د لور واده د لور مال څنګه چل دی وکړو ول بس دالک کوړه مې جواب ولېګلو چې دالک راو لېږي د واده زلمه وې د واده زلمه راغی او کور کې مې کینولو د لور نکاح مې ورته وتړلو لور مې د لاس نه ونیو زوم مې مونی و موټر کې مې کینولو خپل کور ته مې ورسول او پلار ته مې وی چې مبارک دې شه چې اوس ته سکایا کوا او به کیداس تاسو کې چې دا خدای چړوسی کنه هم خزه دنه نه خزه نه پری وای دا خزه بچوي په پخو پلشتو اورېدلی ای کته پکې لک شیخ او ګیره میرا خوځه خوځه درته وای ځه ګیره دې جماعت کې خوځه زما دا یو زید زما په ارمانونه نو باسم په خډمه په زړه غړیږي نو عزیزانو ژوندې دي ته وای زوم راوړه کوړه مدا دی ولی وکړه ول پیغمبرم دا چل کړو حضرت علی راوغختو او د بیبي فاطمه نکاح ورته وتړله او جنکای ور سره کړو دا کوړه واسطه پیغمبر دا چل کړو دای د لور نکاح او حضرت علی سره پیسې نه وي دو درې ورځې پسې د اوربشو روټۍ پیدا کړه او مرګري راغون کړ یو کجوره پې کې خو او لاندې د اوربشو روټۍ ول دا زما د واده روټۍ درشي دا ولیمه دا ژوند دي او دا مړی دي اسلام دا ویلي دي او مونږ کوو څه نو دا مسلمانان عزیزانو دا دومره مثالونه مې چې درته ویلې د دې لویه وجه دا مین وجه د دې دا چې کوم خوند باندې خبرې د پکارو هغه خوند باندې مسلمان قوم تر اوسه خبر نه دی بالکل هغه خوند صرف د خدای په ذات کې دی او د جناب محمد رسول الله په ذات کې دی چې دا الله په خوند پوه شوي زما په خدای قسم دی کنه د بادشاهانو پروا وساتي نه د شاهانو پروا وساتي نه په دنیا کې د لبل خوند درکې سیوا دا هغه خوند که په هغه حسن خبر شوي بل حسن به خوند درنکي که په هغه جمال خبر شي بل جمال به خوند درنکي نو عزیزانو خپه نشئ تاسو هغه جمال او هغه حسن ته تصور نه دی راغلی او د غریب سړي دې خبره کې څه کار دی ول خو خلیم د مرګ په ناره ټپې شه په دې مې پوي کوي چې تاسو کار څه دی چې ته چې غلام اسحاق به صدر کیږي که پلانې به صدر کیږي که پلانې نو کم یو دی پکې د مور میړه دی چې صدر شي ته په خوشاليږي دا ټول چې څومره کینډیډیټان دي د صدارت لپاره دې کې ستاسو مور میړه کم یو دی په حرام کې نه کور دی وران شخو چار څوک شو په غلای دی ولګي د دې نه کی بالکل د دې فطرت کې د ابو جهل راګ دی چې د پیغمبر معجزه ګوري نو کفر نور زیاتی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو جهل راغه الله سکه کانی نیولی ورته وی چې ګر رسول چیست در مشتم نهان گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان کته پیغمبري او ازما د لاس کې سدي ته چې د اسمان نه مال خبرونه زی راځي رسول ورته وي څه ورته وي څه مالانه روي څنګه اندر کفه بو جهل بود گفت په وایا زما د لاس کې سدي ته چې د اسمانونو په خبرونو پويږي
هغه ورته زه وایم چې ستا لاس کې څه دي که دا ستا لاس کې څه دي دا پخپله ووایي هغه وی نه دا نشي ویلی ته ووایه پیغمبر په یو ګوته ورته اشاره وکړه لاس نه دننه آواز راووتو لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صوف دلاس دننه آواز راغی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د په لاس کې مونږ کاڼي یو دومره یو کاڼي پزمکه وویشته ویل په دین جادو چلولو دا هغه تخم دی چې د پیغمبر معجزه به قتل کفر به نور زیاتېدو ابو لهب د پیغمبر معجزې وکړې چې اسمان کې په ګوته اشاره سپوږمۍ ته وکړه دوه ټوکړې شو په اسمان کې او دواړه ټوکړې رالې یو په یو لستوڼي کې ننوته یو په بل کې په سینه ګریوان کې یو ځای شو اسمان ته بیا لاړه ابو لهب وکړو کاڼی راوچت کو ویشتوی نو الله ورته خیره وکړه چې تبت یدا ابي لهب وتب دا ابو لهب د دواړه لاسونه هلاک شي خدای خیره وکړه ورته خدای نن تاسو په اسلام پسې کاڼي راغستی دي اوله یې د خدای د خیره درته متوجه ده تاسو خیال ده د خدای خیره د خدای او د دې قوم جنگ دی خدای یو څه یو دوی بل څه کوي پیغمبر یو څه یو دوی بل څه کوي نو خدای او پاکستاني قوم په جنگ دی مونږ هم تماشا کوو چې څوک به ګټي پته ولګي تصور صحابه لیونی شو یو ورځ لیونی شو چې یا رسول الله په الله خو دې مونږه ماین کړی یو مونږ هر څه قربان کړ پتا ارسم قربان کړ او د لوګي نم خېټه پورې کانی تړلې دي اوس د الله به ګوري څنګه ګور به څنګه قران راغی چې وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة دیر مخونه په دغه ورځ تازوي او څه به کوي الى ربها ناظرة او خدای ته وګوري ډیر مخونه په دغه ورځ تازه او خدای ته وګوري او ډیر مخونه په دغه ورځ خړوي او دا به یقیني چې ما سره به څنګه معاملې وشي چې دا ډوک ملاډو کی راته مات کی صحابه وي د څه ورته ګورو پیغمبر علی السلام فرمایي چې صحابه دا څه ورته ګوري لکه د سوار لسمه سپوږمۍ ته سړی ګوري خدای ته بده سي ګوري هغه صحابه وګوره ځان او مال او بال او بچ ارس په دوله ګولي کنو له دیو جنا لک سوچو کوي په هغه حسن ځان خبر کوي چې انعمت علیهم لاندې راشي کوم خلکو چې د اسمان نه رالاندې د چا پروا نه لرله اپ هغه حسن خبر شیو چې په کوم حسن سردار کونین خبرو په کوم حسن ابو بکر خبرو په کوم حسن عمر خبرو په کوم حسن عثمان خبرو په کوم حسن علی خبر هغه حسن چې په هغه حسن خبرو بیا د دې د ژوند او د دې د بادشاہت تاریخ وګوره چې ژوند څنګه تیرولو د غي د ژوندۍ تاریخ څو تاسو خیال راغی